را باندې سر دی څه غزل غوندې لیکمه. واه واه واه، دروند را باندې سر دی څه غزل غوندې لیکمه او موډ مې برابر دی څه غزل غوندې لیکمه. ډېر ښه ډېر ښه. وشوه خو دا دومره زر سپرلی په تېرېدو دی. وشوه خو دا دومره زر سپرلی په تېرېدو دی خو فکر مې اوتر دی څه غزل غوندې لیکمه. ډېر ښه. خامخا شاعري چېرته راځي نو هلته یې اوس را خامخا چې کوم عشق نامه دا لازم و ملزوم وي تړلي یې سره چېرته چې عشق راځي هلته وي شاعري ده. خو عشق چې کوم دی دا صرف دا نه دی چې د انسان عشق عشق په هر چې کوم معنا لیول باندې کېدی شي. مننه په مخ د آینه کې سرګردان ټکرې خوري او پیدا چې د ازله د انسان ټکرې خوري. ډېر ښه. او بهر د میکدې شي په نشه د تکبر. بهر د میکدې شي په نشه د تکبر نوکر د لاس نیولی وي او خان ټکرې خوري. زیاتره شاعران خو شته دی راوتي دي خو په ده باندې نه پوهېږي چې ادب څه شی دی، صنف څه شی دی، علم بیان څه شی دی، علم بدي څه شی دی. بس ردیف و قافیه پیژني. بس ردیف و قافیه پیژني نور په دې باندې نه دي خبر. زورور رکیب چې کله مو الزام ته راولاړ شي. واه زورور رکیب چې کله مو الزام ته راولاړ شي بې خودی احساس مې زر زر شونډو جام ته راولاړ شي. ډېر ښه دی. او ستا کوڅه کې خاموشي شي ستا د کور دروازه بند شي. ستا کوڅه کې خاموشي شي ستا د کور دروازه بند شي او د غمونو ګزارونه لیا ماښام ته راولاړ شي. ای باده که ورپېښ شولې په ښار د مدینې، ای باده که ورپېښ شولې په ښار د مدینې، صلات سلام مې عرض کړه په سردار د مدینې. او ملګرو بل ارمان مې په زړه نشته بې له دې چې ملګرو بل ارمان مې په زړه نشته بې له دې چې کجل مې وی د سترګو ګرد غبار د مدینې. اول آخر ظاهر باطن رؤوف ته هم رحیم، اول آخر ظاهر باطن رؤوف ته هم رحیم، رحمت ته علمونو له تاجدار د مدینې. سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات قدرمنو کتونکو. سمر افریدی یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د صحت په جامه کې پټ وئ. نن را سره د ستر ماهر ادب د سترګو تور ګران یاسر شاه امبر صاحب ناستی کوي. د سره به د ده په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. نو راځئ چې د ټولو نه مخکې یاسر شاه امبر صاحب ته ستړي مه شي او په خیرالي ووایو. یاسر شاه امبر صاحب تا ته ټولو نه مخکې په خیرالي او ستړي مه شي. سمر صاحب ستاسو او ستاسو د انګازي ټي وي یو جهان مننه چې مالا هم دا موقع راکړه چې مرکه راسره وکړې. ډېره مننه شکریه. که تاسو لنډه شان خپله پیژنګلو وکړئ نو ښه به وي. سمر صاحب خپل نوم مې یاسر شاه دی او قلمي نوم امبر افریدی استعمالوم. په 1984 کې د ښاغلي مقدر شاه مقدر افریدي په کور کې زیږون مې کړی دی او زمونږ د ټي ډي بازار شاته زړه آبادي ورته یایي په هغې کې ما خړپوسې وهلې دي او دغسې که تعلیم له راشو نو تعلیم مې د خپل والد استاد مقدر شاه مقدر سره د میراحمد شاه سکول پرایمري سکول و همدا شاته زړه آبادي کې و د مونږ نو هغې کې مې د څلورمه پورې تعلیم هلته کړی دی. بیا پرایمري سکول ټي ډي بازار ته راغلی یم، پنځم مې هلته کړی دی او دغسې د نن چې کوم ځای کې مرکه کوو ګورنمنټ های سکول نمبر 1 په هغې ټیم کې نوم نو د دې نه مې د میټریک امتحان ورکړی دی او دغسې پرایویټ زده کړې مې بیا تر اف ای او بی ای دا کړي دي. ماشاءالله ماشاءالله. که دا هم سره زیاته کو چې شاعري دې په کومو حالاتو کې شروع کړله؟ سمر صاحب ډېر ښه سوال دی. شاعري ما چونکې ما ته خو ماحول جوړ و د وړیتوب نه زه د خپل والد صاحب را مختلفو غونډو لا وتلم
نو هغه اثار د خوشحال خټک یو شعر دی چې د خوشحال سره چې کینی یو سوکاله د غره واړه خټک به شاعران شي. نو هغه ماحول په ما باندې دومره اثر وکړو چې بیا د سن 2000 نه ما باقاعده په لیک باندې کلم مې کېښولو او دغسې بس لیک مې وکړلو، خو والد صاحب ته مې بیا هم پته نه وه. بهرحال په یو غونډه کې بیا یو غزل مې تنقید ته وړاندې شو، نو هلته یې نه بیا اندازه ولګېده. نو دا ادبي هلې ځلې تر اوسه پورې چې کوم دی 2000 نه روانې دي او دا اوسه پورې چې کوم نه بس لګیا یو پکې. ټیک ده. په موجوده حالاتو کې یعنی تاسو د جمرود پښتو زلمي ادبي ټولنې صدر هم یو، نو د دې سره سره د کومو غونډو سره تاسو ناستی پاستی یا تګ راتګ کوو؟ سمر صاحب ډېر ښکلی سوال دی. دا سمر صاحب په 2014 کې د مونږ په دا علاقه باندې داسې حالات تیر شول چې د هر مکتب فکر خلک سره دا متاثره شوي وو. نو د مونږ شاعران چې کوم ادبي هلې ځلې وي هغه هم سره متاثره شوي وي. نو په 2014 کې د ما ملګري بسم الله فکرمن صاحب، سره یور حیات سود صاحب او زیرک صاحب دو یو هڅه وکړله او زه یې د ځان سره واغستم. نو دا 2014 مو چې مونږ دلته د جمرود ادب څه کوي چې د خیبر ادب د جمود ښکار شوی و او غونډې ډېرې کمې شوې. نو د جمرود ادب کې تقریبا 15 کالو کې غونډې او جرګې نه وي. نو په 2014 کې مونږ د جمرود پښتو ادبي ټولنې سلمي ټولنې هغه مو بنیاد هم کېښودو او تر اوسه پورې چې کوم نه بس په دغه غونډه کې روان یو. خو د دې نه مخکې زه په جمرود پښتو ادبي لیکوال کې هم چې کوم ممبر پاتې شوی یم، آزاد پښتو ادبي تحریک کې هم چې کوم ممبر پاتې شوی یم او دغسې په جمرود پښتو ادبي زلمي ټولنه کې تر دا 6 کال وشول چې صدر یم. ټیک ده. تر دې وخته تاسو په کومو صنفونو باندې یعنی لیک کړی دی او کتاب هم چاپ دی نه چاپ، دا هم سره زیاته کا و دا هم سره زیاته کړه کا چې ستاسو والد محترم الله پاک دې هغه له صحت ورکړي، بیمار هم دی، د هغه څه کتابونه چاپ دي ناچاپ دي نو په دام نه ګرنه واچو؟ سمر صاحب اول خو چې کوم نه د خپل والد صاحب هغه ته راشم کتابونو ته ځکه چې هغه ضروري ده. ټیک ده. کتابونه د هغه تقریبا 40 کتابونه لیک یې کړی دی. په هغې کې 8 کتابونه داسې چې هغه چاپ دي. په هغې کې اولنی کتاب دیوان خاطر و چې د کیس لالا او د په هغه باندې دا راټول شوی و چاپ شوی و. بیا پکې چې کوم نه لکه نظمي کتابونه هم چاپ دي، نثري کتابونه هم پکې چاپ دي. په نظمي کتابونو کې د ګلونو پنډيري، تقاضې او دغسې په نثري کتابونو کې بیا تسپرلی په راتلو کې انتظار دی. ادبي تذکره ده په مړو شاعرانو باندې او دغسې په اصنافو باندې یو کتاب دی علم و ادب او اباسین چې کوم په جرنل نالج باندې معلومات عامه یو کتاب و او دغسې د مونږ د خیبر ادب د جمرود ادب یو ولسي شاعر و غلام شاه، دیوان غلام شاه په نوم یې چې کوم نه دا یو کتاب چاپ کړی دی. باقي چې کوم تقریبا 33 کتابونه دي نو دا ناچاپ پراته دي، څه پکې کمپوز شوي دي او څه لا داسې هغه نشته چې کمپوز یې کړو. خو په دې کې چې کوم کمپوز شوي دي ګوټ پیر دی، شعري مجموعه ده، افسانې دي، نثري ټوټه ده. دغسې چې کوم نه بیا په نظم کې چې کوم هغه ناتیه کتاب یې دی نو دا کتابونه کمپوز شوي، نور باقي ناچاپ پراته دي او کمپوز هم نه دي. خپل هغه ته چې راشم نو خپل هغه مې د تقریبا د ما سره د یو 3 کتابونو هغه شته دی، آثار شته دی. خو ما چې کوم صنف باندې کار کړی هغه زیاتره په غزل باندې د خیبر ادب چې کوم نه یادېږي زیاتره په غزل باندې. دلته چې هر شاعر نه پوښتنه وکړي نو په غزل باندې زیات کار کړی وي. نظمونه مې هم لیکلي دي، غزل باندې مې هم کار کړی. خو انشاءالله تعالی را روان هغه کې مې یو نثر کتاب ته بیا شته دی چې هغه باندې لیک وکړم. ټیک. تاسو د غزل خبره وکړه، د خیبر د ادب سره تړلې، نو رابو شو دې اړخ ته چې
د غزل که تاسو لږ په لنډو ټکیو کې خو ونی شي، خو البته تاسو کوشش وکړئ چې د دې تعریف لګو. سمر صاحب بالکل ښه سوال دی وکړلو. د په لنډو هغه کې خو د غزل چې کوم معنی هغه نه کېږي، دې لپاره ډېر ټیم هغه کېږي، خو په لنډو هغه کې وي دا تعریف یې داسې وکړم چې د غزل لکه نن سبا زیاتره شاعران خو شته دی راوتي دي، خو په دا باندې نه پوهېږي چې ادب څه شی دی، صنف څه شی دی، علم بیان څه شی دی، علم بدیع څه شی دی. بس ردیف و قافیه پیژني، بس ردیف و قافیه پیژني، نور په دې باندې نه خبر. خو د غزل چې کوم معنی چې کومه لغوي معنی ده هغه د ښځو سره خبرې کول، خبرې اترې کول. بیا اصطلاحي معنی چې کوم غزل دې کیفیت ته ویلی شي، اصطلاحي معنی کې چې کله یو اوسې یا یو ښکارځن چې کوم دی ازمری وي، لیوان وي، چې هر هغه وي، خو چې د دې اوسې پسې یا د دې ښکار پسې چې کوم ووځي او د منډې تللې پسې ووهي او دا آخر چې کوم دغه ښکار ورته راګیر شي، ټیک ده، او دغه ښکار چې کوم دیسیز وي، که اوسې مثال واخلو، نو دا اوسې چې کوم معصومیت نظر باندې د کتنه ورته کوي، دې معصومیت نظر ته غزل ویلی شي. ځکه چې غزل هم چې کوم معنی دا ډېر معصوم دی، او د غزل راغلی موږ له د عربو نه دی، د عربي هغه دی، ځکه چې غزل چې کوم معنی دا د غزاله نه وتی دی، او غزاله چې کوم په عربي کې اوسې ته ویلی شي. نازکتیا ډېره نازکتیا لري غزل، چوکاټ یې خپل چې هغه وي غزل وي مطلع لري، مقطع وی لري، قافیه وی لري، ردیف وی لري، او دغسې بحر وزن دا وی لري. انبر صاحب د شاعري او عشق خپلو کې څه تعلق دی؟ سمر صاحب سوال خو چې کوم معنی ډېر داسې سوال دی چې خامخا شاعري چېرته راځي نو هلته یې ورسره خامخا چې کوم عشق نامه دا لازم و ملزوم دي، تړلي دي سره. چېرته چې عشق راځي هلته وي شاعري ده. خو عشق چې کوم دی دا صرف دا نه دی چې د انسان عشق، عشق په هر چې کوم معنی لیول باندې کېدی شي، مور سره، پلار سره، الله سره، د الله چې کوم معنی دی کائناتو سره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو عشق چې کوم معنی د هر څیز سره کېدی شي. بل د محمد صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کوم داسې شاعران تیر شوي دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عشق کې یې شعرونه ویلي دي. نو د عشق او د شاعري ډېر لنډ تړون دی سره، لازم او ملزوم دي سره. دا په معاشره کې یا په ولس کې د شاعر څومره قدر وي؟ سمر صاحب نن سبا چې کوم دور دی د موږ د پښتو ادب، نو د ما په نظر باندې چې ډېر کم علمي لرم، د ما په نظر باندې په نن سبا دور کې د شاعر قدر ډېر کم دی، ځکه چې نن سبا دور د کسکریزم دی. یو طرف ته که چېرته نه دی د موږ ډېر اوچت شاعر وي، او په بل طرف ته چې کوم دی موږ کسکریزم شاعر واچو، نو د کسکریزم شاعر چې کوم نه فالوورز وي زیات وي، مشهور وي ډېر وي، او که هغه واخلو په مالي لیول باندې واخلو مدد ورسره ډېر کېږي، او که بل طرف ته چې کوم دی او تر صاحب باندې شاعر واخلو، نو هغه 2 ورځې 3 ورځې مخکې خبر شوم پوه شوې چې الټا دې چې کوم نه خلک پیسې وایي. نو دا د قدر چې کوم خبره قدر د په ولس کې چې کوم نه د شاعر ډېر زیات کم دی. ټول کتونکي اورېدونکي به هم ستاسو د غزل او د شعرونو په انتظار وي، نو څه به موږ ته راپرزو کوي؟ ډېره مننه سمر صاحب. د غزل دی د مخکینی غزل دی چې مطلع یې دا چې په مخ د آینه کې سرګردان ټکرې خوري، په مخ د آینه کې سرګردان ټکرې خوري، او پیدا چې د ازله د انسان ټکرې خوري. واه 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 واه، بیا وایه ډېر ښه. ډېره مننه. په مخ د آینه کې سرګردان ټکرې خوري، او پیدا چې د ازله د انسان ټکرې خوري. ډېر ښه. او بهر د میکدې شي په نشه د تکبر، بهر د میکدې شي په نشه د تکبر، نوکر د لاس نیولی وي او خان ټکرې خوري. واه 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 واه، ډېر ښکلی. ډېره مننه. او هر ځای چې د خوارانو د حق تله شوه درنه، هر ځای
چې د خوارانو د حق تله شوه درنه سامراج د مساواتو په میدان ټکرې خوري. واه 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 ډېر ښه. او دا زه چې د کوم ښکلي په ارمان ټکرې خورم دا زه چې د کوم ښکلي په ارمان ټکرې خورم هغه هم لکه نه دی په امان ټکرې خوري. واه 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 ډېر ښه. هو د مکتي شعر یې دی چې حالاتو د انبر ته فکر وکړی د عبرت. حالاتو د انبر ته فکر وکړی د عبرت د مینې حوالات کې بندیوان ټکرې خوري. واه 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 انبر صاحب ته یو خو کار نه کېږي یو یې نه بل ډېره مننه. دا بل غزل دی سمر صاحب چې زورور رکیب چې کله مو الزام ته راولاړ شي. واه زورور رکیب چې کله مو الزام ته راولاړ شي بې خودی احساس مې زر زر شونډو جام ته راولاړ شي. ډېر ښه دی. او ستا کوڅه کې خاموشي شي ستا د کور دروازه بند شي. ستا کوڅه کې خاموشي شي ستا د کور دروازه بند شي. او د غمونو گزارونه لیا ماښام ته راولاړ شي. واه 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 ډېر ښه. او دوی چې ما پورې خندا کړي د مغول به پښتانه شي. دوی چې ما پورې خندا کړي د مغول به پښتانه شي که یو ورځ پښتون فطرت مې خاص و عام ته راولاړ شي. ډېر ښه ډېر ښه. خدایه دومره که نږدې یو بیا یو دومره ولې لرې. خدایه دومره که نږدې یو بیا یو دومره ولې لرې زما ځان جذبات جذبات شي ستا نظام ته راولاړ شي. ډېر ښه بیا وایه جي. ډېره مننه. خدایه دومره که نږدې یو بیا یو دومره ولې لرې او زما ځان جذبات جذبات شي ستا نظام ته راولاړ شي. ډېر ښه. خو ستا د سترګو ګزارونه زه عنبر چې کله وینم. ستا د سترګو ګزارونه زه عنبر چې کله وینم دا یو څو ورځې ژوندون مې اختتام ته راولاړ شي. واه بیا وایه جي. ستا د سترګو ګزارونه زه عنبر چې کله وینم دا یو څو ورځې ژوندون مې اختتام ته راولاړ شي. ډېر ښکلی. ډېره مننه سمر صاحب. ښکلي خواږه غزل چې یو بله مننه. دروند راباندې سر دی څه غزل غوندې لیکمه. واه 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 دروند را باندې سر دی څه غزل غوندې لیکمه او موډ مې برابر دی څه غزل غوندې لیکمه. ډېر ښه ډېر ښه. وشوه خو دا دومره زر سپرلی په تېرېدو دی. وشوه خو دا دومره زر سپرلی په تېرېدو دی خو فکر مې اوتر دی څه غزل غوندې لیکمه. ډېر ښه ډېر ښه. و هار د خوږو تورو ننواتې ورلیږمه. هار د خوږو تورو ننواتې ورلیږمه ښکلی مرور دی څه غزل غوندې لیکمه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او ډېر ډېر به درګورمه چې ډېر ستا له دیدنه. ډېر ډېر به درګورمه چې ډېر ستا له دیدنه وږی مې نظر دی څه غزل غوندې لیکمه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او مه پوښته وایزه که د فکر په ټال زانګم. مه پوښته وایزه که د فکر په ټال زانګم دغه مې هنر دی څه غزل غوندې لیکمه. ډېر ښکلی ډېر. د مکتي شعر یې دی چې ارشاد. نور خو هسې هم له عقله خلاص یمه عنبره. نور خو هسې هم له عقله خلاص یمه عنبره او خیال مې بختور دی څه غزل غوندې لیکمه. ډېر ښه انبر صاحب. انبر صاحب څه پیغام ورکول غواړې د مرکې په اخر کې تا یو پیغام ډېر ضروري دی چې مینوالو ته ورسوي. سمر صاحب پیغام مې دا دی چې حمزه صاحب هم یې چې د خیبر ادب خاص کر د خیبر ادب شاعرانو له دا پیغام ورکوم. حمزه صاحب هم یې چې تاسو ټولنې زیاتې کړو. نو ټولنې خو چونکې زموږ په خیبري ادب کې ډېرې زیاتې دي خو د کسب د کینه د بغض د نفرت د زړونو نه زموږ په کار دی چې وباسو دا ترې وښکل په کار دي. زموږ په خیبري ادب کې دغه شی ډېر زیات دی نو په کار دی چې خیبر ادب ته که چېرته وده ورکوو د ترقي په لور یې بوځو پرمختګ پې کوو نو دا کسب د کینه دا په کار دی چې د مونږ مشران شاعران هم د زړونو نه وباسي او دغسې چې ګرنانه د مونږ کشران شاعران هم د زړونو نه د کس د کینې د بغض د نفرتونه د وباسي. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. ډېره مننه. انبر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. ډېره مننه سمر صاحب. یو ځل بیا هم ستاسو ډېره مننه. د انګازي ټي وي ډېره مننه او ټولو کتونکو ډېره مننه. یو جهان مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو. ډېره مننه.
کتونکو اوریدونکو یاسر شاه امبر صاحب تاسو واورېدو د شعرونه د خبرې د پیغام امید دی چې ستاسو به خوښ شوي وي انشاءالله پر روانه بله مرکه کې به د یو بل شاعر سره ستاسو خواله راځو ستاسو مخامخ کیږو به ماله او ګران یاسر شاه امبر صاحب له په دې دعا سره ورکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان